چې موږ د دې غازي عبدالله خان یعنې د پښتانه افغان قام د پښتانه افغان وطن ملي اتل ستا شهید حاجي عبدالله خان په مزار باندې اخیستې وي. نو هغه جرګې خو ما در اوسه ولې چې داسې یوه جرګه میرویس خان نیکه کړې وه چې ګورګین ته یې شکست ورکړی وي. دویمه جرګه احمدشاه بابا کړې ده چې هغه شکست ورکړی وي. درېیمه جرګه حاجي عبدالله خان په کابل کې په ګورنرانو کړې ده چې هلته تقریبا زیات د سردارانو، قبایلي مشرانو، خانانو د هرې قبیلې د ورسره وو. نو دا سره یو ځای شوي دي او د افغان په خلاف یې د انګریز په خلاف یې جهاد اعلان کړی دي چې په نتیجه کې هغه انګریزان چې مهاجرین مشر وو او دا مشر وو و دې ته شکست ورکړی دي او دا یې د دې ځایه څخه اصلاح کړي دي، ختم کړي دي. نو لهذا موږ نن ورته افغانانو ته وایو، پښتنو افغانانو ته وایو چې په پاکستان کې مېشت دي، په افغانستان کې مېشت دي، چې نن ورته موږ په هغه ځایونو کې باندې سره تقسیم یو، نن موږ د پر یوه خوا او پر علاقایي سوچو باندې سره تقسیم یو، نن موږ ورته په شخصیاتو، په شخصیت پرستۍ باندې سره تقسیم یو. چې موږ ورته